ورځني یادښتونه لیکل د ځان د ودې لپاره تر ټولو غوره اقدام دی. که تاسې هره ورځ خپلې تجربې او هغه درسونه ولیکئ چې له دې تجربو مو اخیستي، نو ورځ تر بلې به هوښیارېږئ. له دې سره به ستاسې ځان پیژندنه یا خود آګاهي زیاتیږي او تېروتنې به مو کمیږي. یادښتونه لیکل به در سره د موخو په روښانولو کې هم مرسته وکړي او تاسې به یوازې په هغه څه تمرکز کوئ چې رښتینی حساب پرې کوئ. د ورځنیو یادښتونو لیکل در ځان سره د یو په یو خبرو کولو فرصت درکوي. دا مو په داسې نړۍ کې ژور فکر کولو ته اړ باسي چې د ژور فکر وخت پکې تیر شوی ګڼل کیږي. دا به در سره په روښانه فکر او رڼا او هدفمند ژوند کولو کې هم مرسته وکړي. ترڅنګ داسې یو مرکزي ځای هم درکوي چې تاسې پکې پر مهمو موضوعاتو خپل افکار او نظریات ثبتولی شئ. هغه مهمې ستراتیژۍ لیکلی شئ چې تاسو ته یې ګټه رسولې او د هغه شیانو ترلاسه کولو ته مو ژمن کوي چې تاسې د ښه مسلکي شخصي او روحاني ژوند لپاره اړین ګڼئ. د دې ترڅنګ نو د یادښتونو کتابچه د خپلو تصوراتو جوړولو او ارمانونو تعریفولو لپاره هم شخصي ځای درکوي. یادښتونه یا خاطرات ډایري نه دي. د خاطراتو په کتابچه کې تاسې پیښې او مناسبات ثبتوئ، خو د یادښتونو په دې کتابچه کې بیا تاسې هغه څېړئ او ارزوئ یې. یادښت لیکل دا وړتیا درکوي چې وګورئ تاسې څه کوئ، ولې یې کوئ او څه زده کړه مو ترې کړې ده. ورځني یادښتونه مو د شخصي ودې او بصیرت ملاتړ کوي. دا ورځني یادښتونه تاسو ته د مطالعې یو فورم درکوي او تیر وخت مو په راتلونکي کې د لویو بریالیتوبونو لپاره کاروي. روغتیایي څېړونکو دا هم موندلي چې هره ورځ لږ تر لږه 15 دقیقې شخصي یادښتونه لیکل ستاسې روغتیا، د هاضمې سیستم او عمومي وضعیت ښه کولی شي. دا یاد ساتئ، که ستاسې ژوند په فکر کولو ارزي، نو په لیکلو هم ارزي.